بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو دا د جمی یو ماښامې دی او دسمبر ته لږې ورځې پاتې دي، خو دا وخت سره د ایډورډز کالج د پښتو سوسایټۍ پخوانی چیرمن ناست دی حیدر جان. تاسو یې دغه په شیشه باندې وینئ. سلمان هم راسره دی او د پښتو سوسایټۍ اوسنی چې کوم صدر دی سلطان جان په خیر علي هغه هم راسره ناست دی او سالار وزیر راسره هم ناست دی. ټایم به هم ډېر نه اخلم او څه شعرونه یې راته راوړي دي حیدر جان چې پښتو ادب ډېر زیات مین دی. حیدر جانه څه دې راوړي یاره؟ ډېره مننه. د منظر صاحب یو غزل دی، اواز به لږ تیز ساتي اشنا. وایي بس توکل وکړه توکل نه یې شروع کړه، بس توکل وکړه توکل نه یې شروع کړه، ول ته رسي خو د چل نه یې شروع کړه. څنګه بس توکل وکړه توکل نه یې شروع کړه، ول ته رسي خو د چل نه یې شروع کړه. او غداران که د وطن پکې ګیریږي، واه غداران که د وطن پکې ګیریږي، د سړې ډوډۍ د غل نه یې شروع کړه. حد دی یار حد دی. بل شعر دی چې بیا که ټول بیان په ما وشي نو خیر دی، بیا که ټول بیان په ما وشي نو خیر دی، خو د خپل ځان د عمل نه یې شروع کړه. او په دې شرط چې د بنګلو حساب به هم وي، په دې شرط چې د بنګلو حساب به هم وي، د جونګړي د درسل نه یې شروع کړه. واه مړه صدر صاحب چې دا شعر څو پیره ویلی شي ووایه. په دې شرط چې د بنګلو حساب به هم وي، د جونګړي د درسل نه یې شروع کړه. واه واه. په کوزه که خاتمه نه شوه نو بیا وایه د شرابو د بوتل نه یې شروع کړه. ډېره مننه. او د جانان د سترګو تل کې به ختمیږي، د جانان د سترګو تل کې به ختمیږي، سلمانه واوره سلمانه، د جانان د سترګو تل کې به ختمیږي، خو زما د زړه د تل نه یې شروع کړه. واه واه. او میلاو سوی چاته نه دی مزل داسي، میلاو سوی چاته نه دی مزل داسي، مقام ستا دی خو مزل نه یې شروع کړه. واه ډېر ښه دی یار، ډېر ښه دی. بل اخرنی شعر دی چې ارشاد په جومات کې چې ملا ته آواز ورکړو، په جومات کې چې ملا ته آواز ورکړو، د منظر صاحب د غزل نه یې. واه واه واه. ډېره زیاته مننه کوو حیدر جانه چې دغه وخت یې راوبخو او دغه نورو ملګرو هم ډېره مننه کوو. فی امان الله، بامان خدا.